أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله أن يهدينا سواء صراطه المستقيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، تاسو ته معلومه ده چې د هر شي ثبات او پایښت د هغه په اساس او تاداو پورې تعلق لري. یو تعمیر څونه چې تاداو یا زیربنا محکمه وي، په هغه اندازه هغه تعمیر محکمه او د هغه د پایښت امید موجود وي. کومه درخته چې قوي او ژورې ریښې ولري، پر هغه اندازه د بادو او طوفانو سره مقاومت کولی شي. خو د انسان اساس او تاداو څه شي دي؟ ساه، تنفس، یعنی هوا. او هوا تاسو ته معلومه ده چې هیڅ مقاومت نه لري، لکه د موټر ټایر یا یو بوغي چې یو میخ په جک سي ټوله هوا یې ووځي او پنچر سي. دغه لوی موټر چې د زرهاو پرزو څخه جوړ شوی دی د حرکاتو څخه پاتې سي. همدارنګه انسان تر کومه وخته چې دغه هوا یا تنفس یې پورته کښته کیږي ژوندی دی. خو کوم وخت چې دغه تنفس ودرېدی مړ او بې حرکته سي. او دغه نفس د درېدلو دپاره ډېر مختلف اسباب او علتونه شته. معنا دا چې پر ژوند او صحت اعتماد او باور کول د عقل څخه لرې کار دی. د دغه بیرې په سبب دا دی هغه مختصر او کوچني بحثونه په متفرق ډول سره درته تقدیموم. ورونو، الله عز وجل د سورة ابراهیم په 9 نمبر آیات کې فرمایي: لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی که چیرې تاسې شکر ادا کړئ نو خامخا به زه تاسې ته نور نعمتونه هم در زیات کم. اوس نو شکر څه شي دی؟ شیطان علیه لعنه د شکر حقیقت کشفوي او ښکاره کوي. څنګه؟ کم وخت چې الله عز وجل ابلیس علیه لعنه و آدم علیه السلام ته په سجده کولو سره امر کوي، او د ملعون د دې امر د قبلولو څخه امتناع او انکار وکړي، الله عز وجل دی طرد کوي، ویشړي او د ملعونینو څخه یې وګرځاوه، او د اور په داخلېدو سره یې وعده ورکړه چې اور ته به دې داخل کم. نو شیطان څه وکړه؟ شیطان د دغه اوامرو په اورېدلو سره کفایت ونه کوي چې قانع یا پښیمانه او پټه خوله سي، بلکې په ډېر وقاحت او بې حیایي سره د آدم او بني آدم هغه چې د هغه په سبب رانده او وشړل سو د دشمنۍ او د هغو د خطا ایستلو نقشه او طریقه بیان کړه، او ویې ویل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. یعنی قسم دی چې زه به خامخا د دوی د ښویولو او خطا ایستلو دپاره ستا د دین په لار کې کښېنم، یعنی د غلو پر قسم به د دوی پر ایمان حملې کوم، او خامخا به دوی ته د مخ د طرفه راځم، د شا د طرفه به ورته راځم، د راسته او چپه طرفه به ورته راځم، او اکثره د دوی به شکر کوونکي نه وي. چې دا د سورة الاعراف 14 او 18 نمبر آیاتونه وه. دلته نو ابلیس علیه اللعنه هغه حقیقت ښکاره او واضح کوي چې د ډیرو خلقو څخه پټ او پوشیده دی. هغه دا چې نن ورځ ډیر خلق د الله عز وجل شکر نه ادا کوي، او د انسانانو په جمله کې هغه څوک کامیابه او د شیطان د حملې څخه خلاص دی چې د خپل رب عز وجل شکر ادا کوي. ښه، اوس نو شکر څه شي دی؟ څرنګه چې شکر عربي لفظ دی، اول به د شکر ترجمه د لغت پر اساس یا د عربي ژبې په اصطلاح سره بیان کم. عرب په خپل ژبه او اصطلاح کې وایي: شکرت الدابه
بوده شکر ادا کړي. یعنی څه؟ یعنی بوده چاق سو. دا جمله هغه وخت وایي چې پر یوه بوده د خوړلو اثر ښکاره سي او چاق سي، نو دوی وایي شکرت الدابه. او د ځینو بودګانو په باره کې بیا وایي دابه شکور، یعنی شکر ادا کوونکی بوده. دا جمله بیا د هغه بوده په باره کې وایي چې پر هغه بوده تر خپل خوراک زیات چاغښت ښکاره سي، هغه نو دابه شکور سو. دا خو په عربي ژبه کې فقط د شکر د لفظ ترجمه سوه. خو اوس موږ په اسلامي دین او شریعت کې شکر ورڅه ته ویل کیږي؟ نو راسئ چې په قرآن مجید او مطهره احادیثو کې د شکر په مفهوم ځان پوه کړو. الله عز وجل د سورة سبأ په 14 نمبر آیات کې د داوود علیه السلام و کورنۍ ته فرمایي اعملوا آل داوود شکرا، یعنی ای د داوود علیه السلام کورنۍ عمل د شکر کوي. الله عز وجل نو فرمایل قولوا آل داود شکرا، قولوا یعنی وایاست، بلکې د قولوا پر ځای اعملوا و فرمایل سو. د دې څخه دا معلومه سوه چې د شکر حقیقت یوازې د شکر په ویلو سره نه پوره کیږي، بلکې د شکر حقیقت په کولو د هغه اعمالو چې الله عز وجل په امر کړیو او په پرېښولو د هغو شیانو چې الله عز وجل ځینې منع کړیو په وجود راځي. یعنی کوم وخت چې د الهي اوامر پر ځای کړه او د منع سوو شیانو څخه د ځان وساتي، نو د شکر حقیقت موجود او ته شاکر سوې. مقصد دا چې د عبادت و عملی ادا کولو ته شکر ویل کیږي. شکر داسې نه دی لکه ځینې خلق چې فکر کوي چې شکر فقط په ژبه سره ادا کیږي. پس له لمانځه یا پس له ډوډۍ خوړلو څخه د ځان سره دا الفاظ ووایه الحمد لله والشکر لله، بس دا شکر سو؟ یا شکر داسې نه دی، بلکې شکر عمل دی. تاسې زموږ پیشوا او امام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وګورئ چې د شکر ترجمه په عمل سره کوي. واقعه داسې وه، ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډېر لمانځه څخه په تعجب کې سوه. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نفلي لمانځه په ادا کولو کې دونه ډېر درېدی چې پښې مبارکې به یې وپړسېدلې. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په تعجب سره پوښتنه ځینې وکړه تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، یعنی ته ولې داسې کوې؟ ولې دونه تکلیف او زحمت پر ځان راولې؟ ولې ځان دونه ستړی کوې؟ حال دا چې الله عز وجل ستا د مخنی او رستنی خطاوې در معاف کړي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په جواب کې وفرمایل افلا اكون عبدا شکورا، آیا د الله عز وجل شاکره بنده نسم؟ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شکر په دې معنا سره نه کوي تعریف چې شکر یوازې په ژبه سره حمد او ثنا ده، بلکې شکر د خولې پر حمد او ثنا سربیره د جوارحو او اندامو و هر هغه عمل ته ویل کیږي چې منعم حقیقي الله عز وجل پر راضي کیږي. نو ځکه شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله د شکر په معنا کې دغه ټول شیان سره یو ځای کړي دي، او د شکر په وصف یا تعریف کې وایي شکر د بنده پر ژبه د الله عز وجل په حمد او ثنا سره د نعمتو اظهار دی، او په زړه کې د الله عز وجل د محبت اثر دی، او په اندامو سره د الله عز وجل طاعت او عبادت دی. یعنی شکر هغه وخت په وجود راځي او ادا کیږي چې دغه درې کاره وکړي. اول په ژبه سره به د الله عز وجل حمد او ثنا وایي، د بنده پر ژبه به بېله الله عز وجل د بل چا تعریف او ثنا نه وي. دوهم، د بنده په زړه کې به بېله الله جل جلاله د بل چا محبت نه وي، یعنی دغه نعمتو به ستا په زړه کې د الله عز وجل د محبت اثر در اچولی وي. په زړه کې به بېله الله جل جلاله د بل چا محبت نه وي. که په مخلوقاتو کې د یو چا سره محبت درلودی،
هغه محبت به هم فی الله ولله وي. د هغه محبت اساس به الهي محبت وي. دریم، کوم وخت چې په زړه کې د رب عز وجل محبت پیدا سي نو د دغه محبت آثار او علامې و اعضاو یا اندامو ته نقل کیږي. په کوم شي سره چې حبیب عز وجل امر کړی وي او په راضي کیږي اعضا او اندامونه هغه اوامر او اعمال عملي کوي. او د هر هغه شي څخه چې حبیب عز وجل منع کړی وي د هغو څخه پرهیز او اجتناب کوي. نو ورونو، کوم وخت چې پر خوله حمد او ثنا، پر زړه د الله عز وجل محبت او پر اعضاو د الله عز وجل اطاعت موجود او ښکاره سوه، دلته نو حقیقي شکر په وجود راغلی او دغه انسان ته حقیقي شاکر ویل کېدلی سي. او د الله عز وجل دا قول چې د سورة الضحا په 11 نمبر آیات کې فرمایي واما بنعمت ربک فحدث، یعنی په نعمت د رب خپل خبرې کوه، د خپل رب نعمتونه خلقو ته بیانوه. ورونو، په دغه آیات شریف کې په تحدیث او بیانولو سره مقصد دا دی چې د الله عز وجل نعمتونه بیانوه او ښکاره کوه. لکه یو څوک چې ووایي الله عز وجل دا احسان را سره کړی دی او د غفلانۍ نعمت یې را کړی دی، او یادا چې د نعمت د بیانولو څخه مقصد د الله عز وجل و دین ته دعوت دی، د رسالت رسول او د امت تعلیم مقصد دی. خو حق او بهتره معنا یې دا ده چې دغه دواړه ځینې مراد او مقصد دی. هم به د الله عز وجل نعمتونه بیانوي، هم به و اسلام او اسلامی شریعت ته بلنه او دعوت کوي. انسان به هغه خپل د گمراهی او جاهلیت ژوند ور په یادوي او وایي به چې الله عز وجل د هغه تاریک ژوند څخه و دغه نور او روشنایی ته راوستلو. لکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې خپل د جهالت ورځې به ور په یادولې چې څنګه مې هغه خپل اله او معبود چې د خرما څخه مې جوړ کړی وو وخوړی، او بیا یې دغه د جهالت پر ورځو خندل. نو هر مسلمان پس له هغه څخه چې الله عز وجل یې غني کړي باید د خپل فقر او احتیاج ورځې ور په یاد کړي. همدارنګه هغه پخواني تر هجرت د مخه د تکالیفو او زحمتو ډکې ورځې ور په یاد کړي، او بیا دغه تر هجرت وروسته ژوند تر نظر وباسي چې الله عز وجل د امن ځای ته راوستلم او زما په اقتصادي او اجتماعي حالت کې تغییر او شوالی راغلی. دغه حالات بیان کی او دغه بیان په جریان کې خلق و الله عز وجل او اسلام ته دعوت کی. دا د هغه تلاوت شوی آیات شریف و اما بنعمت ربک فحدث ترجمه. او اوس به بیرته و شکر ته راسو. شکر پر دوه قسمه دی، شکر عام او شکر خاص. شکر عام هغه شکر دی چې یوازې د دنیوي امورو د پاره ادا کیږي، لکه یو څوک چې پر لباس، خوړو، مال، صحت، موټر او داسې نورو شکر ادا کوي. او شکر خاص هغه شکر دی چې په اخروی امورو پورې تعلق لري، لکه یو څوک چې پر ایمان، توحید، علم، هدایت، د عبادت توفیق، د ښځې او اولاد پر اصلاح او نورو اخروی امورو شکر ادا کوي. مگر متاسفانه نن ورځ ډیر خلک یوازې او یوازې عام شکر یعنی پر دنیوي امورو شکر ادا کوي، خاص شکر ځینې هیر دي. دا ولې؟ ځکه د دنیوي امورو فایده او منفعت محسوس او نقد دی چې دا د انسان طبیعت دی چې نقد او حاضر شیان خوښوي. محترم ورونو، د دې بحث په آخر کې به د بحث خلاصه او نتیجه په اختصار سره بیان کوم. علماء کرام وایي شکر 3 رکنه لري او انسان تر هغو نسی شاکر کېدلی چې دغه 3 رکنه د په شکر کې موجود نسی. اول، د الله عز وجل پر نعمتو اقرار او اعتراف. هغه داسې چې د نعمتو نسبت به زموږ پوهې، ذکاوت او کوشش ته نه کوو چې وایو دا زما د پوهې یا کوشش په سبب مې فلانی شی لاس ته راوړي، یا ووایو چې دا نعمت زما د منصب، مرتبه او قوت په خاطر را ته حاصل سوی دی، بلکې د نعمتو نسبت به یوازې او یوازې و الله عز وجل ته کوو چې دا د رب عز وجل احسان او اکرام دی. تاسو ته معلومه ده کوم وخت چې قارون د هغه نعمتو نسبت
چې وده ته ورکول سوي وه و خپل ځان او خپلې پوهې ته وکړي، الله عز وجل دی د ده کور د ده مال ټول په مځکه نه ایسته. کم وخت چې د شکر دغه اول رکن چې د الله عز وجل پر نعمتو اقرار او اعتراف دی پر ځای سو، د نعمتو نسبت مو یوازې او یوازې و الله عز وجل ته وکړي، نو د دې په نتیجه کې طبعا پر منعم حقیقي الله عز وجل ثنا وایو، حمد او شکر یې ادا کوو، چې دا د شکر دوهم رکن سو. د شکر دوهم رکن دا دی چې د الله عز وجل پر نعمتو حمد او ثنا ووایه. نو کم وخت چې دی د نعمتو نسبت و الله عز وجل ته وکړي او بیا دې د دغو نعمتو په مقابل کې د رب عز وجل ثنا وویل، دلته نو د شکر دریم رکن په خپله په وجود راځي. د شکر دریم رکن دا دی چې د الله عز وجل د نعمتو په واسطه د الله عز وجل رضا طلب کې. کم وخت چې د انسان دا یقین سو چې الله عز وجل منعم دی، ټول نعمتونه د ده جل جلاله د طرفه څخه دي، او بیا یې د ده عز وجل ثنا وویل، نو د دغه انسان سره دا نه ښایي چې په دغه ورکړه سوو نعمتو سره د الله عز وجل پر نافرمانی کومک وغواړي. مثلا مال د الله عز وجل نعمت دی چې ماته یې راکړی دی، زه باید په هغه سره ربا او سود ونه کم، حرام کارونه په ونه کم. نه داسې لکه د نن ورځې ځینې مالداره انسانان الله عز وجل د مال نعمت ورکړی وي، خدای فخر او غرور، تکبر او اسراف پکښې کوي. د الله د دین د ترقی او دعوت دپاره یو درهم نه خرڅوي، حتی فرض زکات په پینه سوي او شکېدلي شکل سره رسوي، خو د فخر او نامه دپاره په زرهاوو بربادوي. ایا دا د مال د نعمت شکر سو؟ الله عز وجل ماته صحت، قوت او منصب را کړی دی، زه باید په هغه سره پر خلقو ظلم، تجاوز او تیری ونه کم، خلق نه کم په عذاب. الله عز وجل لاسونه را کړي دي، زه باید په هغو سره حرام وانخلم، حرام په مسح نه کم. دغه رنګه پښې، سترګې، غوږونه، ژبه، عقل او داسې نور نعمتونه، زه باید دغه نعمتونه د هغه چا پر ضد او مقابل استعمال نه کم چې دغه نعمتونه یې را کړي دي. نو کم وخت چې موږ د شکر دغه درې ارکان پر ځای کړه، الله عز وجل دغه نعمتونه خامخا را زیاتوي او په هغو کې برکت پیدا کوي. ځکه الله عز وجل په خپل کلام قرآن مجید کې د دغه زیاتېدو وعده را سره کړې ده او فرمایي ولئن شکرتم لازیدنکم. محترم وروره ښه متوجه سه، د الله عز وجل نافرمانی او معصیت همیشه د ده عز وجل په نعمتو سره کیږي. هغه داسې که څوک پښې، صحت او سالم بدن ونه لري، هغه رقص، اشله یا د خلقو آزار نسی کولای. که څوک لاسونه ونه لري، هغه غلا او کیسهبري نسی کولای. که څوک سترګې ونه لري، هغه فلمو او حرامو ته نسی کتلای. که څوک مال او ښه ژوند ونه لري، هغه کبر او غرور نسی کولای. نو تا ته دې معلومه وي چې د الله عز وجل نعمتونه وزرداره او تلونکي دي. که دې په شکر او ښه عمل سره ونه تړل، درڅخه الوزي. دغه مصائب او تکالیف چې نن ورځ پر مسلمانانو مسلط دي، دا ټوله د دوی د ګناهو او ناشکریو نتیجه ده. نو مسلمان ګور د خپل رب شکر په پوره او کامل ډول سره ادا کوه. دغه درې رکنه باید په خپل شکر کې موجود او پیدا کې چې نعمتونه دي همیشني او مخ پر زیاتېدو سي. او هغه درې رکنه یو وار بیا په تکرار سره درښیم. اول، د الله عز وجل پر نعمتو اقرار او اعتراف. دوهم، پر دغو نعمتو د الله عز وجل حمد او ثنا ادا کول. دریم، د دغه نعمتو په واسطه د الله عز وجل رضا طلبول. الله عز وجل دې موږ او تاسې ټولو ته د واقعي شکر ادا کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ. محترم ورونو، هر واقعه یو سبب لري او هر انسان یو قصه لري، خو د انسان ازلی قصه داوه چې انسان د یو هدف او الهي مقصد دپاره پیدا کیږي یا زیږي. کم وخت چې د ده د پیدا کېدو مقصد او هدف پای ته ورسیږي، د ده د ژوند سفر او رحله هم پای ته رسیږي. انسان وزیږي، د کوچنیوالي څخه بیا تر سپینې ږیرې پورې خپل عمر تیر کړي او بیا نو د دې دنیا څخه کوچ
او رحلت کوي او انسان دغه خپل عمر په کلو سره حسابي. هو دغه په کلو سره د انسانانو د ژوند حسابل د حساب یوه طریقه ده، مګر په حقیقت کې د انسان د عمر د حسابولو دپاره هلته یوه بله طریقه هم شته. هغه دا چې د دغه ژوند په سفر کې د دغه مځکې په آبادولو کې څونه او کمه اندازه حصه اخیستې ده. ده په دغه خپل عمر کې څونه مثبت عمل کړی دی. د په خپل ژوند کې د بشر د خوشبختی دپاره څونه کارونه، څونه اعمال او څونه تجربې ترسره کړې. د خپل ژوند ملګري، اقربا او آشنایان څونه خوشحاله او خوشبخته کړه. پس له دغه پوښتنو موږ ویلی سو هغه حساب چې فقط په کلو یا د کلو په تیرېدو سره د انسان عمر په حسابل کیږي، دا فقط د حساب دپاره یوه کلاسیکي او اداري او دفتري حساب ته ویل کیږي او بیروقراطي طریقه ده، نه بل شی. خو په حقیقت کې د انسان عمر په اعمالو، په آثارو، په نتایجو حسابل کیږي چې چا په خپل ژوند کې څه وکړه او څه یې پرېښول، چې دغه مثبت عملونه د ژوند حقیقي نتیجه او عظیم ثروت دی، نه د کلو ډیروالی. د مثال پر ډول د کلو په حساب د امام نووي رحمه الله ټول ژوند 45 کاله دی. خو تاسې د ده و آثارو او کتابو ته وګورئ چې د رحمه الله تصنیف او تالیف کړي دي. بالمقابل داسې ډېر خلک شته چې عمر یې 100 کلو ته رسیږي او هیڅ یې هم نه دي کړي. خو بیا هم تاسې راسئ چې د حساب ارقامو او اعدادو د عاشقانو دپاره یوه اندازه هغه اعداد یا ارقام تر نظر وباسو او فکر پکښې وکړو چې د انسان و عمر ته اشاره کوي. محترم ورونو، څرنګه چې نن ورځ علم طب ډېر پرمختللی دی، تر ډېرې اندازې طبي رعایت او غذایي اصلاح په وجود راغلی دي، نو موږ کولی سو چې د یوه انسان دپاره 15 کاله متوسط عمر فرض. نو دا معنا لري چې یو انسان تقریبا 27,000 او 315 ورځې ژوند کوي، چې دغه ورځې د ساعتو په حساب 6,00,000 او 55,000 ساعته کیږي. خو د دقیقو په حساب د انسان متوسط عمر 9,400,000 او 20,000 دقیقې کیږي. او اخیرا د ثانیو په حساب د 15 کلن انسان عمر 2,365,000,000 او 2,00,000 ثانیې کیږي. راسي چې نور هم دغه اعدادو یا ارقامو لوبه پسې پوره کړو. که د انسان د عمر څخه د طفولیت او کوچنیوالي مرحله وباسو او د انتاج او فعالیت عمر چې د ځوانۍ او سپینږیرتیا عمر دی، او د انسان د ټوله عمر په سلو کې 15 ځین جوړیږي، په ثانیو سره حساب کو، نو د عمر 1,517,300,000 او 80,000 ثانیې کیږي. مګر د دغه عمر 3 حصه په خوب کې ضایع کیږي، ځکه یو انسان په متوسط ډول سره په یوه شوه روز کې 8 ساعته بدیږي. نو د انسان دپاره د فعالیت او انتاج عمر څو ثانیې پاته سو؟ فقط 1,2,000,000 ثانیه. بیا نو راسه چې نور هم دغه حسابي لوبه پسې پوره کړو. موږ به د یو انسان د خوړلو دپاره په یوه شوه روز کې 1.5 ساعت وخت وباسو. 1.5 ساعت به هم د اخبار او مجلې د مطالعې دپاره وباسو. 1.5 ساعت به د چای یا کافي د چښلو دپاره وباسو. همدارنګه فقط 1 ساعت وخت به د 5 لمانځو د ادا کولو دپاره وباسو، او 1.5 ساعت نور به د ځینې جسمي او انساني ضرورياتو دپاره وباسو. همدارنګه 1 ساعت وخت به هغه ته ورکړو چې انسان په یوه شوه روز کې په موټر یا د پښو په تګ کې تېروي، چې دا ټوله په یوه شوه روز کې 15 ساعته کیږي. یعنې د یوه شوه روز په ساعاتو کې په 100 کې 20 په دغه یوه کوچني او عادي حساب سره موږ ته دا را معلومه سوه چې د انسان د انتاج او فعالیت متوسط عمر فقط 819,900,000 او 40,000 ثانیې سو.
دا هم باید د فکر ونه باسو چې یو انسان په کال کې کم از کم یوه میاشت په رخصتي او راحت کې تیروي چې دغه میاشت د ثانیو په حساب تقریبا 2,15,000 ثانیې کیږي. نو که دغه د رخصتي او راحت ثانیې هم ځینې کمې کړو وببینو چې د انسان د انتاج فعالیت علمي او اجتماعي متوسط عمر تقریبا 819,300,000 ثانیې کیږي. دا مې هېر شوه چې هغه په ساعتو وخت حساب کم چې انسان یې د تلویزیون په لیدلو تیروي یا یې په تلیفون کې په بې ځایه خبرو تیروي یا یې په غیبت او نمیمت تیروي یا یې د خلقو سره په بې ځایه مناقشه او مشاجره تیروي یا یې د ورقو او سترنج په بازوی تیروي یا یې د حکومتي دوایرو او دفترو په دروازو کې په انتظار تیروي او داسې نور ډېر حالات شته که د هغو په حسابولو او کمولو شروع وکم بیریږم چې په آخر کې به ووینو چې د انسان دپاره د انتاج او فعالیت ژوند هیڅ نه پاته کیږي او انسان به ودې ته مجبوره وي چې د یو عمل یا یو شي د انتاج دپاره د بل چا څخه عمر په پور واخلي. په یوه انګریزي مجله کې لیکلي وه چې په امریکا او اروپا کې 50 کلن انسان د خپل عمر 6 میاشتې ژوند د ترافیکي سرو اشارو و مخ ته په انتظار تیر کړي دي. خو اوس یوازې اروپا او امریکا نه بلکې د آسیایي او افریقایي دولتو هم دغه حالت دی. یعنی که یو ښاري انسان 80 کاله عمر ولري نو ده به د خپل ژوند 6 میاشتې عمر د ترافیکي سرو اشارو و مخ ته په انتظار تیر کړي وي. محترم ورونو، کم وخت چې د ثانیو په حساب زموږ د ژوند دغه حال دی، اوس نو ته فکر وکړه که یو څوک درته ووایي 1 دقیقه 1 minute ستا به څه حال وي؟ آیا د دغه بحث په اورېدلو سره د 1 دقیقې چې 80 ثانیې کیږي په قیمت او اهمیت پوه سوې؟ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. تعليم الإسلام راديو